د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه په دې لنډه ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې یو مونوګراف څنګه کمپوز کړو او د مونوګراف تخنیکي چارې څنګه ترسره کړو. دا چې مونوګراف څنګه ولیکو د څېړنې موضوع ده. دلته یوازې موږ په تخنیکي چارو باندې خبرې کوو. دا یو مونوګراف دی لیکل شوی. دا چې لیکل شوی دی څومره خسته کوم به لیکوال ته یا څېړونکي ته وه او هغه څوک چې لولي د هغو لپاره تر هغې هم ډېر خسته کونه. نو دلته په دې ویډیو کې همدغه بحث کوو چې کوم پوینټونه انتخاب کړو، صفحه څنګه انتخاب کړو او نورې تخنیکي چارې دي فهرست څنګه جوړ کړو، لنډن بحث ورباندې کوو. دا به کنټرولې کړو. لومړی راځو صفحه انتخابوو، د صفحې سایز A4 انتخابوو، تر انتخاب د A4 صفحه راځو مرجین ته. مرجین موږ نارمل انتخابوو. کولی شو په خپل زړه باندې هم صفحه انتخاب کړو. ټاپ پورتنی طرف حاشیه ده، لیفت چپ طرف حاشیه ده، بټن د لاندې حاشیه ده، رایټ ښي طرف ته حاشیه ده. د پښتو ژبې پرنټ چې دی له ښي طرف نه دی، هغه دی لږ زیاتې فاصله. کله چې دا تنظیمات خلاص شول راځو سیټ از ډیفالت آل ډاکومنټ. دغه ټمپلیټ دی ماته د همیش لپاره وي. کله چې زه بل مونوګراف لیکم یا بله مقاله لیکم دا تنظیمات دی ماته وساتل شي. راځو هم ته د پښتو ژبې د لیکنو لپاره ښه فونټ بهیج مترا دی. په انټرنیټ کې آنلاین په انټرنیټ کې شته دي، کولی شو پرې ډاونلوډ کړو. بهیج مترا فونټ ورته انتخابوو. بهیج مترا د لیکنې سایز د 14 واوسي. زموږ لیکنه دې له ښي لور نه وي، اوس له چپ لور نه وه، جسټیفای دې وي. خو کله چې موږ فونټ ورته انتخاب کړو که زموږ دغه فونټ خوښ شو دا فونټ دې همیشه زموږ لیکنو لپاره انتخاب شي. فار آل ډاکومنټ کولی شو د همدې لپاره انتخاب کړو. د دغو خطونو ترمنځ فاصله اوس منظمه ده. کولی شو له دې ځای نه انتخاب کړو 1.0 او 1.15 چې دی دا هم صحیح فاصله ده. کنټرول راځو دلته لاین سپیسینګ وروسته فاصله دی. کله چې یو پاراګراف ختمي بل پاراګراف شروع کېږي 6 فاصله دی ولري. دا پاراګراف چې ختم شو له دې پاراګراف سره 6 فاصله ولري. د پښتو ژبې د خطونو ترمنځ فاصله 1.0 سم اندازه ده. دا پاراګراف چې ختم شوی دی د بل پاراګراف 1.6 په اندازه فاصله لري. اوس راځو د لومړۍ صفحې تنظیماتو ته. دته هم وایو سیټ از. دا تنظیمات کله چې زه بیا لیکنه کوم دا راته وساته. راځو لومړۍ صفحې ته په کوم پوهنتون چې موږ فارغ شوي د هغو پوهنتون لوګو راوړو. کابل پوهنتون. کنټرول آلټ نیسو دا لوګو څه وړو. د کابل پوهنتون د ویډیو کې ممکن سرچپه ښکاره شي خو دلته راسته ده. اوس نوی پاس کړو. راځو انزر ته. دلته موږ د دې لاندې کولی شو د خپل پوهنتون ادرس، د پوهنځۍ ادرس او د څانګې یا ډیپارټمنټ ادرس ولیکو. که دا موږ په ډراپ باکس کې په ټکس باکس کې ولیکو چې موږ نور پوینټ د لاندې انتخابوو یا کنټرول کوو له دې سره کار نه لري، دا په خپل حالت پاتې کېږي. راځو دا ټکس باکس هم ته راځو فونټ ورته انتخابوو. بهیج مترا کولی شي بل ښایسته فونټ ورته انتخاب کړو. شپږویشت بولد په منځ کې دې وي له ښي طرف نه دي. فاصله زیاته ده، فاصله به ختمه کړو. ورته ووایي چې آوټلاین دې ونه لري.
دې خواته پښې خوا کې د سنجاق ځای و، لږ زیاته وه. صفحه په یو څه وړه کړو، په منځ کې به عنوان ولیکو. راځو انزر ته، ټکسټ باکس ته. ممکن موږ بهیش ستاره هم ورته انتخاب کړی شو. د ډرامې یادونه. فارمت راځو، لاندې د سپینې. راځو انزر ته، ټکسټ باکس ته. منځ کې دې وي 14 ته یې بولدي. څېړونکی بلال، لارښود استاد آوټلاین یې ونه لري. د لومړۍ صفحې تنظیمات وشول. په دویمه صفحه کې بسم الله راځي. راځو دلته موږ کولی شو بېلابېلو طریقو بسم الله ورته راوړو. یوه طریقه یې دا ده چې بسم الله فونټونه ورته ډاونلوډ کړو. د بسم الله به لوی کړو، سایز به یې لوی کړو، په منځ کې دې وویسي. په درېیمه صفحه کې د لارښود استاد نظر راځي. د هیزمترا دی، بل دی، په منځ کې وویسي. د لارښود استاد نظر چې کله خلاصي د
د لارښود استاد په نظر کې به کنسر کیږو راځو لیاوټ ته لیاوټ کې بریک ته نیکست پیج په نیکست پیج کې راځو د دې صفحې فوټر ته دغه لینک به خطا کړو راځو پیج نمبر ته پیج نمبر کې ورته ووایو چې په لاندې حرف کې دې زموږ پیج نمبر واوسي البته د پیج نمبر چې دی فارمت راځو ابجد حساب دی د لارښود استاد له صفحې وروسته له مخکینۍ خبرو ابجد حساب شروع کړي د فهرست وروستی ورک پورې له الف نه دې شروع شي دې صفحه کې راځي مخکینۍ خبرې مخکینۍ خبرې دا د فهرست ورقه ده راځو لیاوټ ته بریک ته نیکست پیج راځو بیا د سریزې صفحه کې کنسلیدو د لینک خطا کوو راځو پیج نمبر ته فارمت ته وروسته موږ ورته وایو چې موږ ته د پیج نمبر اعداد واوسي له یوه نه دی پیل د اعداد په پښتو دي کله کله په انګلیسي وي راځو بیا آپشن ته په انګلیسي وي آپشن په آپشن کې اډوانس ته په اډوانس کې اعدادو ته نومېدل دلته موږ عربي یا هندي انتخابو کانټیکس سیستم کې چې دي په انګلیسي راځي د مخکینۍ خبرې صفحه شوه الف یې اخیستی ابجد حساب دا د فهرست صفحه ده بیا یې اخیستې د سریزه ده اوس دا چارې چې خلاص شوې راځو فهرست ته فهرست جوړوو د فهرست سریزه چې ده اصلي عنوان دی په منځ کې راځي ورته هیډینګ ورته انتخابوو د اتومات تنظیمات واخیستل بهیج مترا 14 خو دا ډېری وخت نه وي جوړ راځو موډیفای ته موډیفای کې ورته وایي چې کنټرول ای بهیج مترا دې واوسي فونټ دې بهیج مترا واوسي سایز دې 14 واوسي بولډ دې وي او هر نوی ډاکومنټ چې زه جوړوم هغه دې په همدې اساس ترتیب شي بیا به کنټرول ایس ورته ووایو چې کله موږ اصلي عنوان هیډینګ کوو هغه هیډینګ واخلي د دې ګټه دا ده چې موږ فهرست اتومات جوړولی شو بیا په فهرست کې تغییرات راولو یوازې یې اپډیټوو دا هم اصلي عنوان دی راځو هیډینګ 1 انتخابوو اتومات یې هماغه تنظیمات واخیستل ده دویم فرعي عنوان دی دویم هیډینګ ورته ووایو بهیج مترا یې واخیستل خو د لاندې فاصله نه لري ورته وایي چې افټر پاراګراف سپیس دې هم ولري بیا راځو دلته set as default for all document دا تنظیمات ماته وساته همدې ډول دا هم فرعي عنوان دی هیډینګ 2 ورته ووایو اتومات یې هماغه تنظیمات واخیستل دا فاصلې په لاس مو چې ورکړي یا په انټر باندې دا ورکوو هیډینګ 2 ورته ووایو که پاس فاصله کمه وي هم راځو دلته لاین سپیس دا 2 ده دا شپږ کوو دا دریم اصلي عنوان دا هم اصلي عنوان دی که دریم وي دلته موږ نور هیډینګونه هم لرو اول دویم دریم څلورم هر څه دی هیډینګونه اصلي فرعي عنوانونه چې موږ ولرو هیډینګ کولی شو دا باید موږ دریم هیډینګ کړی وای خو اوس ټول موږ په دوم انتخاب کړو چې له بل سره فرق ولري لاندې عنوانونه چې دي هیډینګ شوي دا د فهرست صفحه ده دلته مخکینۍ خبرې ولیکو د دې نه وروسته د فهرست صفحه ده راځو ریفرنس ته په ریفرنس کې ورته ویش ټیبل آف کانټینټ د دې نه یو ټیبل مې انتخاب کړو دا زموږ خوښ شو انتخاب وکړو دا که هر څومره اوږد شي په ابجد حساب کې مشکل نه راځي دا به انتخاب کړو همدلته راځو لیکنه یې د ښۍ خوا نه وي فونټ یې بهیج مترا وي
سایز یې 14 وي. دا راغله جوړ شو. په زیاتره پوهنتونونو کې سیستم داسې وي چې د ټول اصلي فرعي عنوانونه دې په یو لوري وي، یو رقم دې وي. فارمټیشن د لرې موږ کولی شو دا یو ډول کړو. خو دا فهرست جوړ شو. دلته ډرامه چې ده په 2مه صفحه کې ده. ویډیو نه وروسته پېژندنه تعریف دی، هغه هم په 2مه صفحه کې ده. بیا د ډرامې په اړه د پوهانو نظریات دی، هغه هم په 2مه صفحه کې ده. موږ ځو یو عنوان زیاتوو. سریزه زموږ لاړله 2 صفحو ته، اوږده م کړه. لومړی هم سریزه لنډه لیکلې وه، بیا وروسته هم زیاته کړه. دا لاړه بلې صفحې ته، دا عنوان بلې صفحې ته لاړه. پېژندنه تعریف راغله. کله چې دا خلاص شوه په دې پسې یو بل عنوان هم زیات شو. مثلا دا یو عنوان زیات شو. دا موضوع لاړه بلې صفحې ته. موږ راځو اوس فهرست. فهرست ورته وایي چې اپډیټ. که یوازې موږ زیاتونه کړې وي، یعنې سریزه وه اوږده م کړه، بیا ورته وایي چې نمبر دې اپډیټ شي. او که موږ د عنوانو زیاتونه هم کړې وي، دلته اتومات راغلل. سریزه چې ده هغه په 2 صفحو کې ده. سریزه اول نه شروع ده تر 2مې صفحې پورې، په 3مه کې ډرامه راغله. خو که موږ د عنوانو زیاتونه هم کړي، دلته نور عنوانونه اوس نه دي زیات. خو موږ هلته عنوان هم زیات کړو، بیا اپډیټ انټایر ټیبل ورته وایي. ټول ټیبل اپډیټ شو. دا په کنټرول یې کړو، یو ځل تنظیمات وکړو، ځکه چې د انګلیسي لپاره د فارمټ. دغه عنوان موږ هلته اضافه کړو، اتومات راغله. پیج نمبر ټول شیان چې اړوند دي ټول اپډیټ شو. کولی شو دلته بولډ هم کړو. دا شول د یو مونوګراف تخنیکي چارې. بسم الله ورته انتخاب کړو. راځو فایل ته، فایل کې سیواز ته، په سیواز کې ډیسکټاپ ورته انتخابوو. دلته به ووایي چې پی ډي اف یې کړه، سیو یې کړه. مونوګراف ته یې وویل سیو شي.